بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. چې روغ او جوړ به وئ. نن مې درته یو ځل بیا یوه ویډیو راوړې. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څه ډول کولی شو د یوټیوب چینل جوړ او ویریفای او په هغه کې ویډیوګانې اپلوډ کړو او څه ډول باید کار پکې وکړو او څه ډول سبسکرایبر او واچ ټایم اضافه کړو. ملګرو تاسې به راسن د یوټیوب چینل جوړولو لپاره چې دا یو ایمیل ته ضرورت ده. ملګرو تاسې د خپل جیمیل ساحې ته راسئ. دلته به یو ایمیل ته جوړ کړئ. زه خو یو ایمیل پخوانی هم په موبایل کې لرم، خو زه تاسې اوس ترې ښیم چې نوی ایمیل څه ډول جوړ کړو. ملګرو سرته په دې صفحې به کلیک وکړئ. دې صفحه دلته به راسن بیخته سیټینګ د صفحې باندې کلیک وکړئ. ملګرو زما نور پخواني ایمیلونه هم شته، خو دلته زه بیخ کې په اډ اکاونټ نه کلیک کوم چې نوی ایمیل تر څو جوړ کړم. ملګرو دلته په سرته تاسې ګوګل انتخاب کړئ. دلته ستاسو د موبایل صفحې کوډ غواړي، د موبایل صفحې کوډ به ورکړئ. زموږ صفحه اوس ودرې، لږ انتظار وکړئ راخلاصېږي. ملګرو دغه د صفحه راخلاص شوه. دلته پس که تاسې کوم ایمیل لرئ، خو پس په دې صفحې کې خپل ایمیل ورکړئ. دې صفحې کې خو که ایمیل نه لرئ نو بیا تاسې دې صفحې کې نوی کورکټ اکاونټ نوی ایمیل جوړ کړئ. فروم میسلاف دا به انتخاب کړئ. ملګرو دلته به تاسې لومړی خپل نوم ورکړئ. دویم نوم زه دویم نوم ورکوم. اوس به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو دلته تاسو نه د زیږېدو نیټه غواړي. زیږېدو نیټه مو باید دومره وي چې تاسې 18 کاله عمر پکې پوره وي. 2004 ورکوم. میاشت به چې هره ورته انتخاب کړم همداشان ورځ. دلته به ملګرو په دې صفحې کلیک وکړئ. په دې صفحې کې تاسې باید میل یعنې نارینه ورته انتخاب کړئ. بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسې ګورئ، تاسې ووایئ خپل ایمیل تاسې په کوم ډول غواړئ. زه په دې منځ کې ولید السوس په نوم غواړم. لاندې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دا شان دلته به تاسې نوی پاسورډ کې ملګرو زه لږ ویډیو سکیپ کوم تر څو زه نوی خپل پاسورډ داخل کړم. ملګرو تاسې ګورئ دلته ما خپل پاسورډ ورکړ. اوس نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته ملګرو تاسې خپل موبایل شمیره ورته انتخاب کړئ. ملګرو زما موبایل شمیرې ته اوس یو کوډ راځي، هغه د کوډ راغی اتومات ډول کنفرم شو. اوس زه بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. ملګرو تاسې دلته وایي ستاسې جیمیل وایي سم ده، جیمیل او نمبر هو سم ده. نیکسټ باندې بیا کلیک کوم. اوس لاندې اګري باندې کلیک وکړئ. ملګرو زما نیټ لږ ضعیف ده، لږ وخت نیسي. بس زیاتې موږ نور زموږ جیمیل داخلیږي. اوس راځو یوټیوب ته چې یوټیوب کې باید څه ډول چینل جوړ کړو. یوټیوب صفحه راخلاصوم. ملګرو تاسې به سر ته به داسې ووهئ، باید تاسې ته یو ځل وښیم. ووهئ. ملګرو تاسې به دا صفحه ووهئ. زه خو پخوانی ایمیل لرم، خو که تاسې نه لرئ پس به تاسې ته دا صفحه ووهئ. دا صفحه ګورئ، دې صفحې باندې به کلیک وکړئ. دلته په سر ته مینیج یور ګوګل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دلته ماته خپل جیمیل خلاص. اوس نوی مې څه جوړ کړو. ولید السوس جیمیل ټکي کم لاندې لیکي نو چینل، یعنې په دې جیمیل باندې کوم چینل نشته. زه غواړم چې نوی چینل جوړ کړم. ملګرو تاسې چې کله دغه ایمیل باندې کلیک وکړو، دلته به بیا تاسې دې صفحې ته راسئ. دې صفحې کې به خپل ستاسې هغه ایمیل ورته داخل شوی. اوس به په دې صفحه یور چینل دې باندې کلیک وکړئ. دا صفحه ګورئ، دا یور چینل دې باندې کلیک وکړئ.
ملګرو دلته تاسې کولی د چینل نوم انتخاب کړئ او چینل هینډلې دا یې ورته انتخاب کړئ. او ملګرو دې ځای کې کولی شئ چې خپل چینل ته مو تصویر انتخاب کړئ چې تصویر هماغه ورته انتخاب کړئ ځکه چې تصویر مهم ده. او زه بیا بل وخت کولی شم چې تصویر ورته انتخاب کړم. بله هم تاسې کولی شئ په خپل چینل کې ایډیټ وکړئ. اوس لاندې کوریکټ چینل باندې کلیک کوم. ملګرو وګورئ زموږ چینل جوړ شو. ملګرو یو مهم باید تاسې دا څخه داسې کړئ، وبخئ دا پاس 3 ټکي ګورئ دې باندې مو کلیک وکړئ. دلته پاس سیټینګ باندې مو کلیک وکړئ. سیټینګ ته پاس هلته جنرال ته راشئ. جنرال نه مو دې ساحې ته راشئ. دا ساحه مو څخه کله خلاص کړه دا باید ایمه خو اوس الوز آنلی یعنی هم کولی شم په وای فای باندې ویډیوګانې اپلوډ کړم هم په موبایل نیټورک باندې. ملګرو تاسې باید دا صفحه الوز آنلی او زما تیر چینل مې چې جوړاوه هغه بیا صرف وای فای آنلی و مشکل و ویډیوګانې نه اپلوډ کېدل ورسره په مشکل پوه شوم الوز آنلی ته مې کړه. تاسې هم باید دې ته کې چېرې ستاسې په صرف وای فای کې ملګرو دلته تاسې کولی شئ چې په ډارک موډ یعنی په تیاره کې هم خپل چینل وکاروئ. نشه نور د هر څه باید آن وي. ما خو لوکیشن اټالیا ورته انتخاب کړی. نور تاسې وخت چې کوم هیواد تاسې ورته انتخابوو زه کولی شم چې بله هم هیواد ورته بدل کړم. ملګرو اوس به راسم زه به تاسې ته دا وښیم چې څنګه کولی شو ویډیوګانې پکې اپلوډ کړو او ویریفای یې کړو. ملګرو په دې ساحه به کلیک وکړئ د اپلوډ لپاره. کله مو دلته به اپلوډ ویډیو باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دلته به یوه ویډیو ورته انتخاب کړئ. زه دا ویډیو انتخابوم. نیکسټ باندې کلیک کوم. ملګرو دلته تاسې دا کونج کې دا څخه ګورئ. لومړی دا مهم ده د ویډیو لپاره تاسې کولی شئ چې دلته مثال د ویډیو باندې پاس کوم تصویر وښیي یا تصویر ورته انتخاب کړئ. یا تصویر تاسې په یو پروګرام کې خپله ورته جوړولی شئ ګلاري نه بیا راخیستلی شئ. هلته کوریکټ ټایټل یعنې کوم لیکنه چې ورسره کوئ لاندې باید خلکو ته یې وښیي. لکه مثال زه دې ویډیو ته لیکم چې څنګه کولی شو یوټیوب چینل ویریفای کړو. دا شان لیکنه ورته کولی شئ. او دا بیا ډسکریپشن ده. ډسکریپشن کې کولی شئ لینک واچوئ یا د کوم اپلیکیشن یا د خپل واتساپ ګروپ د شان هر چې لینک وي یا کومه لیکنه وکړئ. همداشان لوکیشن ورته انتخاب کړئ پابلیک یعنې ټول خلکو لپاره انتخاب کړئ او بیا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو دلته کله مو چې نیکسټ کلیک وکړو سرته یوز اټ موډ فار کډس دا به ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دا ورته انتخاب کړو بس اپلوډ ویډیو باندې به کلیک وکړئ. ویډیو به اپلوډ شي. ملګرو زه دا ویډیو نه اپلوډ کوم بس صرف چې په اپلوډ باندې کلیک وکړئ نو ویډیو اپلوډ کېږي. دا زموږ نننۍ ویډیو خدای دې وکړي چې خوښه وي. که چېرې زموږ چینل تاسې نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.